د کویلې د درنګ کېناستو له امله تېره ورځ 9 مزدوران مړه شوي او 4 پکې ژوبل شوي وو. دلته کارکوونکي مزدوران وایي د دې پیښې پلټنې دې وشي. پکار د چیف جسټس اف پاکستان د موږ دا خواست کوو چې د دې لپاره د یو کمیټه جوړه شي، د دې د تحفظ وشي، د دې د تحقیقات وشي چې دا د څه وجه نه کېدی شي، د دې تحفظ وشي. سیفټي نه میلاویږي مزدور ته، تحفظ یې نشته دی، د ټیکدارانو سره د دوی سره د بالکل د دې حساب وشي، احتساب کنی. دا د پاکستان حکومت چې دا د په نیمایي باندې چلی 50% د حکومت اخلي او 50% د مزدور ته ورکوي. د دوی د تحفظ وشي، ډسمسري نشته دی، اسپیټال نشته دی، نیمبولس نشته دی، دلته کې رایج ځای نشته دی. زمونږ حالات دا توره کوله چې 400-500 فوټ موږ په دې ځمکه کې دنده زو کار کوو، خپل بچو د لپاره رزق دا کوو. د مړه شوو ټولو مزدورانو تعلق د شانګلې سیمې سره و چې د یو خاندان پکې 8 تنه شامل وو. مزدوران وایي که درنګونو کې حفاظتي اقدامات وشي نو دغسې پیښو مخه نیول کېدی شي. دا هوایي پکاري جدي د هوایي نه دوی مخلو دا پکاري ګیس اچرین رزي چې دوی مخلو سره لګي هغه د هوایي سیستم شي اکسیجن والا دا کاربن یا پنکای انو نه پکې تنظیم شته، نه د بلور تنظیم شته. شومان رزق احلاد دخسي بیا خزم نشي ګرځي د سوالو کې دغه وجه نه بیا خپل مزدوري دا ګوزيږي. د درادم خیل مرستیال کمشنر عباس اپریدی وایي د دې پیښې پلټنې به کوي. انسپکټرانی چیف انسپکټري یا پریکاشنری میجر دا ډول او ټایملی موږ ته ریپورت کړي نه دي او چې موږ ته ریپورت کړي نه دي نو موږ اکشن نه دی اخیستی. اوس په دې انکوایري انویسټیګیشن کې بیا به نه پس موږ بل فاینل کنکلوژن ته راځو. د یو اندازې تر مخه په پاکستان کې د کویلې په کانونو کې کلیز د 100 نه تر 200 پورې مزدوران مړه کېږي چې زیاترو تعلق پکې د سوات، شانګلې او دیر سیمو سره وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، درادم خیل.